أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. د افغان تعلیمي اکاډمي یوټیوب چینل ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې ټول جوړ و روغ خوشحاله یاست او د ژوند چارې به در باندې په خیر خوشحالۍ باندې تېرې شي. ګرانو شاګردانو زموږ تاسو درسونه نبوي سیرت په اړه باندې روان وو. په تیر درس کې موږ تاسو د عقبې لومړی بیعت په اړه باندې خبره کړې وه. راځو د عقبې د دوهم بیعت په اړه باندې راځو د خپل درس په اړه باندې شروع کوو. ګرانو شاګردانو موږ تاسو تیر درس کې د عقبې د لومړي بیعت یا د اول بیعت په اړه باندې څه نه څه خبره کړې وه. یو څه تفصیلي نه بلکې اجمالي مو څه بحث کړی و. نن راځو زموږ تاسو د دېرشم درس هغه د عقبې دوهم بیعت دی. راځو د عقبې د دوهم بیعت په اړه باندې یو څه لنډ او مختصر معلومات زموږ تاسو کتاب مطابق موږ ستاسو سره شریکوو. د عقبې د دوهم بیعت د بعثت په 14 کال د یثرب ځینې مشرکان چې د هغې سره څه مسلمانان هم ورسره وو چې د دوی شمېر تقریبا 70 کسانو ته رسېده. دغې 70 کسانو مسلمانانو په شمول باندې د یثرب ځینې مشرکان بیت الله شریف ته د حج د ادا کولو لپاره راغلل. کله چې دوی دلته راغلل نو دلته یوه خبره دوی دا وکوله چې دوی د دغې مسلمانانو سره په پټه باندې څه رابطه نیولې وه. د هغې سره په پټه باندې څه رابطه نیولې وه چې موږ درځو او په دې اړه باندې د حج د مراسمو لپاره په دې خاطر باندې دوی خبر کړي وو چې دوی اسلام دین ته را دعوت کړي او همدارنګه دغلته چې کوم مسلمانان دي دا د دوی حمایه وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي، د دوی سره څه همکاري وکړي. د عقبې د دوهم بیعت لپاره د کعب بن مالک رضی الله څرګندونې. کعب بن مالک راته وایي موږ چې دلته کله راغللو یا کله چې راتلو موږ یو څو محدود کسان په جریان کې کړي وو چې یو د هغې محدودو کسانو له جملې څخه عبدالله بن حرام رضی الله عنه هغه موږ په جریان کې اچولی وو چې موږ درځو دلته. او بله خبره مو دا وکړه چې دته مو د اسلام بلنه ورکړه. کله چې موږ دته د اسلام بلنه ورکړه اسلام یې ومانه، اسلام یې قبول کړی او دا زموږ سره په همدې اړه باندې همکار پاتې سو. او موږ دلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هم په تماس کې وو، صحابه کرامو سره هم د ځینې کسانو سره په تماس کې وو. خو دلته مو ډېر لوی کار چې وو هغه عبدالله بن حرام ته ځکه وکوه چې هغه د دغې منطقې د یو مشر حیثیت یې هم درلودله، دلته مشر و او په دغې سیمه منطقه کې شرول لرله. نو په دې خاطر باندې کله چې دی مسلمان سو نو زموږ لپاره دا یو لوی کار وسو او دلته د دغې سیمې یا د دغې منطقې دی مشر هم و. نو خامخا هغه مشر چې کله اسلام راوړي په نورو باندې خامخا تاثیر ډېر پروت وي. خو دلته عبدالله بن حرام ته چې کله اسلام ومانه په دې اړه باندې زموږ لپاره یو لوی کار و. او موږ دلته یو تصمیم دا نیوه چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په مشوره کې وو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دې باندې وعده وکوله چې موږ به د شپې په یوه حصه کې راکښېنو او په دې اړه باندې به موږ تاسو غونډه لرو. دا وایي موږ په خپلو بسترو کې پراته وو. د دې تمه مو درلودله چې اوس به پیغمبر صلی الله علیه وسلم راځي، اوس به راځي. موږ هغه وخت چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره مو ټاکلی و او دا تقریبا د شپې تر نیمایي اخواته و. ځکه موږ چې شپې به دلته ناسته ځکه سره وکړو چې به موږ باندې هغه زموږ دښمنان خبر نسی او زموږ د دغې مشورې یا دغې ناستې مخه ونه نیسي. وایي موږ په همدې انتظار کې په خپلو بسترو کې پراته وو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به راځي. همغه و چې موږ خپله د خپلو ځایو څخه د خپلو بسترو څخه راپورته سو او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په انتظار باندې وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله او څنګه به راسي. په همدې انتظار کې وو چې ګورو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغلی و چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دوی سره څنګه کړي دي، څنګه خبره وه. په دې اړه باندې راځو انشاءالله. عقبې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم راتګ. رسول الله صلی الله علیه وسلم د عباس بن عبدالمطلب په ملتیا باندې، یعنی دا عباس بن عبدالمطلب چې و دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اکا و یا د هغې تره و. خو تر دغې وخته پورې له عباس رضی الله عنه اسلام قبول کړی نه و، هغه په خپل پخواني دین باندې و. دې دپاره دلته دغې مجلس ته راغلو تر څو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره همدارنګه د صحابه کرامو سره کښېني چې دوی څه تصمیم لري او دوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اړه باندې دوی څه تصمیم لري. دا په دې باندې مغه د خپلوۍ په وجه باندې دوی د قرابت په وجه باندې چې دا وراره و نو په دې خاطر باندې دا ور باندې پیرزونه و چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د څوک ضرر ورسوي یا هغې ته د کومه ستونزه مشکل جوړ کړي.
نو په همدې خاطر باندې عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه هم په همدې وجه باندې ورسره راغلی و. د بیعت د مسؤلیت او دروندوالي په هکله د عباس رضی الله عنه څرګندونې. دلته چې کله دا خبرې وسولې او دغه تصمیم ونیول سو، نو عباس بن عبدالمطلب رضی الله عنه دلته مشرکینو ته یا همدارنګه دغه کسانو ته، البته مشرکین خو په دغه ساحه کې نه وو، دلته دغه کسانو ته چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکاوه، دې ته مخ ور وګرځوله. وی آیا تاسې په دغه خبره باندې زما سره وعده کوئ چې زما وراره ستاسو سره ولاړ سي، هلته تاسې د لاسنیوی وکړئ، هلته د هغې حمایه وکړئ او ده ته کوم زیان او ضرر ونه رسیږي. که چیرې په دغه خبرو باندې تاسو زما سره موافقه لرئ او تاسې د ساتنه کوئ، د حفاظت کوئ او د هر قسمه ضرر او ستونزو مشکلاتو نه ساتلی سئ، د حمایه او ساتنه کولی سئ، نو دا در سره ځي. او که داسې نه وي بیا زه د دې اجازه نه ورکوم چې هغه در سره ولاړ سي. دغه کسانو عباس رضی الله عنه ته اطمینان ورکوي، هغې ته اطمینان ورکوي چې یا دوی ته به هېڅ کومه ستونزه ضرر نه رسیږي. په کومو شیانو باندې چې موږ دلته وعده وکوله، په کومو شیانو بیعت وکوه، په همغه خپله وعده باندې موږ وفا کوو او په دې اړه باندې به ده ته هېڅ کومه ستونزه مشکل ونه رسیږي. بله خبره د غونډې د ګډونوالو څرګندونې. په دې اړه باندې چې دغه غونډه کې کوم کسان وو، دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او نورو کسانو ته د دوی څرګندونې څه وې، په کوم شکل باندې دوی خبرې سره وکړې. کعب بن مالک عباس ته وویل ستا خبرې مو واورېدلې. کله چې دا خبرې وسولې، عباس رضی الله عنه چې دا خبرې واورېدلې، نو بیا کعب بن مالک رضی الله عنه ورته وایي عباس رضی الله عنه ته د اطمینان په شکل باندې چې موږ ستا خبرې واورېدلې، موږ ستا چې څه راته ووایې هغه موږ ډېر ښه په خلاصو غوږونو باندې واورېدل او ته په دې اړه باندې مطمئن سه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته به هېڅ قسمه ستونزه مشکل جوړ نه سي. په دغې بیعت کې چې کوم بندونه وو یا په کومو شیانو باندې چې دوی موافقه وکوله، هغه کوم شیان وو چې دوی په هغې باندې بیعت وکوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه کسانو سره په کوم شي باندې بیعت وکوه، په کوم شیانو غوښتنه یې ځنې وکوله. په دې اړه باندې حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي، حضرت جابر رضی الله عنه وایي موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره یا دغه کسانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په دغه لاندې شیانو باندې بیعت وکوه چې هغه یو د الله تعالی د اوامرو منل دي، همدارنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم د اوامرو منل دي. هغه په ټولو حالاتو کې، که هغه په سختو حالاتو کې وي، که په ښو حالاتو کې وي، یعنې په ټولو حالاتو کې موږ باندې تکلیف وي، ستونزه وي، مشکل وي، په هرو حالاتو کې موږ ستا اوامر منو او ته چې څه راته وایې په هغې باندې موږ عمل کوو. همدارنګه څه چې الله رب عزت خوا ته موږ ته راوړي، موږ هغه په ډېر خوشحالۍ باندې هغه منو. دوهمه خبره چې وه د الله تعالی په لاره کې مال لګول. البته د یوه خبره ورسره ذکر کړم چې که حالت د غنا و که حالت د فقر و، موږ به د الله رب عزت په لاره کې مالونه لګوو او د خپل وس او توان مطابق و د الله رب عزت په لاره کې موږ خپل مالونه مصرفوو. درېیمه خبره چې په نیکیو امر له بدیو څخه منع کول. د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره ورته وایي چې تاسو په هرو حالاتو کې امر په نیکۍ او منع له بدۍ نه کوئ، چې دا د هر مسلمان مسؤلیت هم دی. څلورمه خبره د الله جل جلاله په لاره کې ثابت درېدل. یعنې موږ به ټول وخت د الله رب عزت په لاره کې ثابت قدمه پاتېږو. که په دې اړه باندې موږ ته کومې ستونزې، مشکلات، تکالیف هم رسیږي، په دې اړه باندې وهل او ټکول او کومې ستونزې، مشکلات، هر څه موږ په ځان باندې برداشتوو. او واقعا چې دا صحابه کرام په دې اړه باندې پابند وو او دغه دین په لاره کې که هر څومره ستونزې، مشکلات او تکالیف ورته جوړېدل، هغه یې خاص د الله رب عزت رضا لپاره او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت په وجه باندې هغه پر ځان باندې برداشتول. پنځمه خبره دا ورته وکوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي کله چې زه ته مدینې منورې ته درغلم، هلته به تاسو زما حمایه کوئ، هلته به تاسو زما ساتنه کوئ، هلته به تاسو زما حفاظت کوئ. حتی دا یې ورته وایي چې تاسې زما ساتنه پر تاسو باندې داسې ده لکه ستاسو د خپلو ځانونو، ستاسو د خپلو اولادونو او ستاسو د خپلو کورنیو په اړه باندې. نو دغه د بیعت عمومي بندونه وو یا هغه شرایط وو چې دا ورسره کښېښول ورسول او په دې اړه باندې دوی ټولو موافقه ورسره وکوله او بیعت په همدې سره وسو. بله خبره د بیعت کوونکو کلک او قاطع دریځ. کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دغه خبرې ورته وکولې، نو په دې اړه باندې بیا په هغه ناستو کسانو کې یو په نامه د برا بن معرور و، هغې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اطمینان ورکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اطمینان په دې باندې ورکړي چې د کومې خبرې تا وکولې، موږ بالکل په دې باندې وعده کوونکي، موږ دغه خبرې په ډېر خلاصو غوږونو باندې واورېدلې او په ټولو حالاتو کې
چې دغه 15 شیان چې په دې ځای کې ذکر سول موږ د ټولو ته پابند یو او د دې منونکي یو او هیڅکله به د دې نه په شا نه سو او د دې مخالفت به ونه کړو. بله خبره چې په نن درس کې موږ تاسو لرو ګرانو شاګردانو د بیعت کوونکو شرطونه. دلته چې دغه د عقبې دوهم بیعت وسو دې شرطونه څه شی وو؟ په دې کې کوم شرطونه وای کوم څه موجود وو؟ برا بن معروف له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې کولې. دلته خو برا بن معروف چې و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته اطمینان ورکړي چې و بالکل د موږ چې کومې خبرې ستا سره وکولې په دې باندې موږ وفا کوو او په دې باندې به هیڅکله موږ مخالفت ونه کړو دي یا به دې نه شاته نه سو. کله چې دلته دوی دواړو خبرې کولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او برا بن معروف، نو دلته په دغه وخت کې ابوالحسیم په خبرو کې ورګډ سو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او همدارنګه د برا بن معروف خبرې سره قطع کړې. هغه چې کله قطع کېدای په خبرو کې ورګډ سو، په خبرو کې ورولوېدی او هغې ته یې دا خبرې وکولې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې دا خبرې وکولې ګوره زموږ او د یهودو تر مابین خو دوستۍ دي، قرابتونه دي، انډیوالۍ او ملګري او دغه شیان دي. داسې نه وي که موږ دغه ټول دوی سره دشمنان جوړ سو، هغه د دوی هغه انډیوالي او ملګري او قرابت او دغه شیان ټول پرېږدو، موږ ستا سره ولاړ سو، بیا که چیرې ته واقع اختیار ته ورسېږې، ته کامیاب سې، ته به موږ پرېږدې. داسې نه وي چې بیا ته زموږ نه په شا سې او ته زموږ نه شاته سې. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تبسم وکوه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک وخندل. هغې ورته وویل چې تاسې داسې اړیکې خاصې دوی سره په دې خاطر باندې پرېږدئ چې زما سره اړیکې وساتئ، نو زه بیا هېڅکله داسې ونه کړم چې دغې شیان ته ونه ګورم. همدارنګه و چې تاسې تر مابین کومې دوستۍ دي، قرابتونه دي، هغه پر دښمنیو په دې باندې اوړي، ځکه چې تاسو مسلمانان سئ، نو دوی سره دښمني سوه، نو زه بیا هېڅکله داسې ونه کړم چې د خپلې خبرې نه شاته سمه او یا بیرته تاسې دوی ته په لاس باندې ورکړم یا بیرته دوی تاسو ته پرېږدم. نو بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې صحیح ده، دا خبرو باندې ټولو موافقه وسوه. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسو د خپلو مابینونه یا د خپل مابین نه یو 12 کسان مشران وټاکئ، یو 12 کسان مشران وټاکئ چې هغه ستاسو نمایندګي وکړي، هغه ستاسو نمایندګان وي. نو دوی بیا په همدې باندې موافقه وکوله چې 12 کسان نمایندګان یې وټاکل. په دغه 12 کسانو کې نه یې د خزرج له قبیلې څخه وو او 3 چې وو د اوس د قبیلې څخه وو، ځکه په دې وخت کې دغه 2 لویې قبیلې موجودې وې چې یو د خزرج په نامه باندې وو او یو د اوس په نامه باندې وه. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته دا خبره وکړه چې تاسې څه نمایندګان وټاکئ، 12 کسان نمایندګان وو چې هغه د دغې 2 قبیلو څخه وټاکل سول. نو دا و د عقبې دوهم بیعت چې موږ تاسې په اجمالي شکل باندې ووایه. نو آخري خبره دا ده چې نور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت برخه په همدې باندې پای ته رسېږي. د موږ تاسې څو درسونه په دې اړه باندې وویل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت په اړه باندې په 1 سیم کې موږ تاسو په دې اړه باندې څه خبره کړې وه. په 8 سیم کې هم دا په اجمالي شکل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت برخه وه. د دې نه وروسته کې بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث دي په مختلفو موضوعګانو باندې، نو بیا به انشاءالله هغې ته راځو. نو ګرانو شاګردانو دا اوس زموږ تاسې نن ورځې درس، تر بله درسه پورې بیا هم ستاسو خدمت کې حاضرېږو. الله تعالی مو سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.